أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق الله العظيم. सूरत आले इमरान द्रेम सिपारा 45 नंबर आयत। दा ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशना मख के बीबी मरियम ता अल्लाह पाक द फरिश्ते पर जरिया बांधे खुशखबरी वर्कला जतालब अल्लाह पाक यो बचे दर की मसीह ईसा इब्न मरियम नुम्बेवी वजीहत फि दुनिया वल आखिरा दुनिया और आखिरत द्वारों की बाइज़्ज़तमंद और मखौरीज़ हुई व मिनल मुक़र्रबीन और द अल्लाह द निज़दे बंदियानो नबवी मुक़र्रब बंदियानो नबवी। और द खल्क़ सर बखबर कई द मोर पगेक के हम और पोख उमर के हम। द नेकानो खल्को नबी इज़ क़ालतिल मलाइकतु अगवखियात कच फरिश्तो उवेल या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी ए बीबी मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बेशक अल्लाह ताला ज़ेरे दर कई बेकलिमतिन मिन्हु पयो हुक्मो पयो कलिमे दख्पल जानिबना इस्मुहुल मसीह नुम द अगब मसीहवी ईसा इब्न मरियम ईसा बेमनुवी इब्न मरियम चिदी बीबी मरियम ज़ेरे वजीहन फि दुनिया वल आखिरा व दुनिया के बम मखौरीज़ हुई आखिरत के बहम मखौरीज़ हुई व मिनल मुक़र्रबीन और अल्लाह द निज़दे बंदियानो नबवी द मुक़र्रब बंदियानो नबवी व युकल्लिमुन नास फिल महदे खबर वकई द खल्क़ सरा फिल महदे द मोर पगेक के व कहला और पपोख उमर के हम व मिनस सालिहीन दे बदन एक बख्त खल्क़ नबी। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलद बीबी मरियम ओवेल अन्ना यकूनु ली वलद जमा बसरंगी बची उशी वलम यमससनी बशर हाल दादे च नदे मसकड़े मालर बशर। ज़ीरी सरा पोयशुला च अल्लाह बज़वे राकई और दाज़वी च माल राकई नो बहालत मौजूदा च उस बेवादयमा न बचे बमी उशी कना वदेगम बौदागे न पस बमी बची कीगी। यो बेवादा अलगता चसो को तो चे तालब खुदे ज़वी दर की ज़ेर दर बाने कोम च खुदे बज़वी दर की नो दद प ज़हन के राशि च माल व अल्लाह वादरा की वादना पस ब खुदे ज़वी राकी नो दे ज़वी सरा द वाद ज़ेर पट प्रोत थे तो बुजुर्ग पेशन गोयू की दुआओं की नो दे सर द वाद खबर ज़िमनन शता दारंग यो पेगला जिनेवी और गीत चारा
دعا که خدای دې زوی درکړي نو د هغې هم په زړه کې راغله چې زما به واده وشو د هغې نه پس به زوی وي نو دې کې هېڅ تعجب نشته خو چې بغیر واده نه بچی وي نو دا د تعجب خبره ده نو دې له چې دا زیرې ورکړی شو نو دا خو پوه شوه چې خدای به زوی راکوي نو دا تعجب په دې کوي چې زه خو لا واده شوی نه یم نو څنګه به مې زوی وشي نو څنګه واده به م کېږي وی نه ته به دقسې یې او ستا به زوی کېږي تعجب مه کوه عام عادت دا دی چې د واده نه پس الله پاک بچې ورکوي نارینه زنانه دواړو له بچې الله ورکوي خو الله قادر مطلق دی په هر څیز باندې قادر دی داسې م کولی شي چې بغیر د نارینه نه یوازې د زنانه نه بچې پیدا کی لکه بی بی مریم نه عیسی علیہ السلام پیدا شو دا الله قدرت ته حد بندی نشي کېدی الله چې د یو کار اراده وکړي بس هغه کار کېږي قالت رب انا یکون لی ولد بی بی مریم ویل اے رب زما انا یکون لی ولد مال رب څنګه بچی پیدا شي ولم یمسسنی بشر حال دا چې ما زما سکړې نه یم بشر انسان نه یم مسکړې زما به څنګه بچی وشي قال كذلك الله قال الله پاک او فرمایل فرشتے پر ذریعے و تو فرمائے كذلك الله تبدقرنگی اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کول کئی سنگا چی دا اللہ کو خشی بغیر دا نارینہ نستان یوازی با اللہ بچی پیدا کئی اللہ چی سغوالی ناغا کی اذا قضا امرا ہر کل چی اللہ دا یوکار کولو ارادہ کی فانما یقول له کن فیکون پس بے شک اللہ پاک او فرمائی دغی کارتا او فرمائی کن موجود شنو فیکون موجود شی لفظ دا کن تا ضرورت نشتا چھ اللہ کن اوئی نو فیکون خدا انسانانو پا ذہن کے دا دین تیز نزدے الفاظ نورشترنا دا کنایا دا سرعت ایجاد ندا دیر پا تلوار بانے کار کیگی کہ کلا اللہ ارادو کنو فوراً اغشی پیدا شی فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ پس بے شک اللہ پاک او فرمائی دغی سیستا کن موجود شنو فیکون موجود شی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلِ اللہ پاک بتعلیم ورکی عیسیٰ علیہ السلام تا الکتابہ دلیکل تعلیم بورکی عیسیٰ علیہ السلام با لکا پڑھاوی لکل لستل بکولی شی الکتاب لکل بکولی شی یا دا کتاب نا مراد آسمانی کتابنا نا دا تورات انجیل علم با اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام لورکی خصوصاً دا علم بوسری والحکمتا دا اخیارتیا خبری بموتوری آدی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وی زما خیال دارے ممکن را چی دا کتاب نا مراد قرآن وی او دا حکمت نا مراد دا پیغمبر علیہ السلام احادیث وی زکا چی عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت نا مخ کی دا اسمان نا راکوز شی نو فیصلے با پا قرآن و پا حدیث باندے کئی نو دا قرآن و دا حدیث موافق فیصلہ کو با علی کئی چی پا قرآن و پا حدیث پوئی گی نو اللہ با والا تعلیم دا قرآن و دا حدیث ور کئی عیسیٰ علیہ السلام چی دا اسمان نا راکوز شی نو زمان دا پیغمبر علیہ السلام دا یو امتی پا حیثیت باندے برازی پدے امت کے یو جرنیل بی دا پیغمبر علیہ السلام
اور پیغمبر علیہ السلام پا احادیث با فیصلے کی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ بتعلیم ورکی عیسیٰ علیہ السلام تا دا کتاب دا اسمانی کتابون تا تورات و دا انجیل او دا قرآن علم بول ورکی دا لکل علم بمول ورکی والحکمتا او دا احادیث دا پیغمبر علیہ السلام علم بمورکی والتورات والانجیل خصوصا دا تورات و دا انجیل علم بهم ورسروی ورسولا الى بنی اسرائیل ریب رسولوی بنی اسرائیل تا پیغمبروی انی قد جئتکم بآیت من ربکم قد جئتکم پتحقیق سر مارا تکرد تاستا بآیت پیو نشانی من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا انی اخلق لکم من الطین زجوڑوم ستاسو دا پارا من الطین دا خطنا کہ حیعت الطیری پا شکل دا مارغ دا یوم پرندے شکل در تجوڑوم فانفخ فیہی نزا پا اغیق پکی وہم فیکون طیرا بإذن اللہ پس شبدا مارغ الوتن کی پا حکم دا اللہ زما پا حکمنا دا اللہ پا حکم باندے ز جوڑو ما دا خطنا پا شکل دا مارغ یو اشارہ ورطا ورکی وی جبرائیل علیہ السلام زما مور بی بی مریم تا پکی اوہ نو زا اللہ پیدا کلما نو کز پکی اوہم دے خطا کی نو دے خطنا اللہ مارغ پیدا کی پا دے یقینو کچھ زما پا پکی پا خطا کی سارا زی او مرغے جوڑی گی الوزی نو دا جبرائیل پا پکی با نظم اللہ جوڑ کرنو والی تعجب کے نفخہ جبریلیہ دا غیر سر دا پیدا شم تعجب مکو ولی ویچ بے پلارا پیدا دے دا سنگ پیدا شو نو دا خلقو دا یقین پیدا کولو دا پارا اللہ دا معجزہ ورکلا تی دا خطن بے دا خاپیرک شکل جوڑ کو اور دا خاپیرک تا بے پکی ورک دا خلقو پا مخ کے با والوتو آغی پورے با الوتو ترکم پورے چی خلقو بلیدو چی دا خلقو دا نظر و پناشو پریبا و تا خطبت جوڑا شمر شو دا خاپیرکان دا دین مخ کے ہمو دا دا سوکنوی چی خاپیرک عیسیٰ علیہ السلام جوڑ کرے رے نو گورا یوا خلیشتا نور پاکی بل سوری نیشتا دے منگوٹے دے بس یوا خللا پا دے بانے خوڑلم کئی و نور سم پہ کئی ویدا اللہ نے جوڑ کر اللہ جوڑ کر ارس عذاب ولا برابر جوڑ کر نو دا فضل خارجی ولا دا پارا بل لار نشتا دا غلط را دا عیسیٰ علیہ السلام نا مخ کے ہم خاپی رکانو خاپی رک کے عجائبات تھی دا نظر لگی نا او دے الوزی نو دا دم مخلا چه کم رکاوٹ رازی نو اغی رکاوٹ دا دا پا بدن بانے چه کم ہوا لگی دا ہوا دا دا بدن نا تیز لارشی نو مخ برجے دا اغی ہوا تا دا ہوا چپا برجے لارا دا غزین رو تنبی للا دا خاپیرک پا دے بدن نری نری ویختری اغی ویختو محسوس اکللا چه مخ تسشے دے نو لگتاو شا خاپیرکی وینی نا خدا ہوا دا چپو پا ذریعہ باندے دے مخ کے معلومی چی رکاوٹ شتا کس رکاوٹی نہیں دیتی آخواشی سائنسدانانو دا بدن تا کتلی نو ریڈارے جوڑ کرے رہی اللہ دا پا بدن کے دا ریڈار اثرات والا مشین جوڑ کرے رہی انی اخلق لکم من الطین زجوڑوم ستاسو دا پارا دا خطن کہای ات الطیری
پشکل دا مارغ فانفخ فیه نو پاغے کے پکے وهم فیکون طیرا باذن اللہ نو پس داغے نبا جوڑ شی الوتن کے مارغ باذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا ہر پیغمبر لچ اللہ معجزے ورکی نو دا اغی زمانے کم فن چ دیر اوچت رسیدلی وی نو دا اغی نا اوچت معجزہ والا ورکی دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی جادو دیر زیاد انتہا تا رسیدلو پا جادو بانے بڑیر کارون خلقو کول نو جادوگرو ماران جوڑ کریو دا امسانا او دا پڑونا نو موسیٰ علیہ السلام و تدخپل امسان اجدہا جوڑکل ورخوش اکلا پی ناغا طول مارانے والا الواق تیر کل نو داغوی جادوی پہ فیل کر دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے ڈاکٹری انتہا تا رسید لوا دا ہر قسم مرض علاج با اغوی کو خدا مورا چی بڑون پیدا شو نو دا اغی زمانے ڈاکٹرانو دا اغی علاج نشو کولی او پچا چی برگے مرض براغی نو دا علاجی نشو کولی نو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک دا سے معجزہ ورکا چی دا مور اڑون با پیداو اغلی بے استرگی بیناک للی بے اذن اللہ او کبرگی مرض والو پا اغی بے دم واچو نو اغی با اللہ دا برگی مرض نا جوڑ کر نو دا معجزہ وا دا عیسیٰ علیہ السلام پا یو رز باندے وی خلقو تے اعلانو کو جسومرا بیماران دی مال راشے زبا دعاکم اللہ بم جوڑی خو شرط پا پکدائی چی ایمان بروڑے وی 50,000 کسان راغلی دی او داغی طول علاجے کردی دی بے اذن اللہ اگا طول اللہ جوڑ کردی دی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا زجوڑوم شفا ورکوما الْأَكْمَهَا اگے کسل چی دا مورلون پیدا دی شمکورا چی دروازے نظر لگی او دا شپین لگی اگیم جوڑ کردی دی دا دے عکس والیم جوڑ کردی دی او چی دا مورلون پیداوی نا اگیم جوڑ کردی دی والابرصا او برگی مرض والا ہم جوڑوم ویدات و مرض داسیو چی دا دے علاج پا دا زمانہ کے بالکل نکید او دا مرگ علاج خوصم نکی آغا وقت کم نکید نو مڑی بے ہم جم دی کول و احی الموتا زمڑی جم دی کو مخو بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے بی اذن اللہ تکی پکیوئے دا دے سوکنوی چی عیسیٰ علیہ السلام خدای دا غنی مڑی جم دی کرلو یا دا خدای زوی دے وی نا خدای یما و نا دا خدای زوی یما سچ کوما نو بی اذن اللہ کوما دا عیسیٰ علیہ السلام یو دوستو عازر نمیو نو دا عازر مرشو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے جم دے کرو دا عیسیٰ علیہ السلام دوستو او عیسیٰ علیہ السلام چتتلیو نو چی عازر بیمار شو نو خوری عیسیٰ علیہ السلام کتو چی والا راشی او دا عیسیٰ علیہ السلام او دا عازر پا منس کے ددریو شواروز و مزل و دمر لریو چی کل عیسیٰ علیہ السلام واپس راغے مرگری موسرو نوی دا عازر تا پوست چو کناغا وفات شو وی خور جڑن وی چی درے مروز دا چرور میں وفات شو نو عیسیٰ علیہ السلام دا آغا خور توی ما سر لالشا او قبر الاتو خیا نو چی قبر لے ورغی دعای و توکل نو عازر دا قبر نرا پاسی دا وی دین پس جمدے پاتی شوی دی و بچی ام بیا شوی دی رستے بیا بچی میں شوی دی یوے دے جم دے کرے
عازر او بل یو بوډه خدوا نو داغي بوډه زوی مړ شوی او جنازه روانه وا وې دې کې عیسی علیہ السلام وکړه چې خلک روان دي جنازه وړي ودا سچ لوي دا بوډه زوی مړ دی بوډه جاړي وې دا ول आवाज ورکړه چې قم باذن الله پاسره خدای په حکم وې سړې په کټ کې کېناسي خلکو ته چې دا کټ کې ده مال جامې راغواړه دا کفن را نه لري کې شابه مال جامې وې جامې راغسته هغه واغستلې وې کټه پسر کو کور ته روان شو دا الله په حکم یې جمع دی کړ یو چونګي والو دا ټیکسونو والا دیتا عاشر وی نو دا غي عاشر لور مړه شوی وا وی هغه ته هم دعا وکړه د عاشر لور هم جمع دی شولا وی دا مړی جمع دی پاتې شوی دی او دا غي نه پسې بچی هم شوی دی وی دې خلکو ته چې دا خو ته تازه مړی جمع دی کې چې ته زوړ مړی مړه پاسوا نیو زوړ قبر و توخو وی دا مړی مړه پاسوا وی قبر ته ودرېدو او आवाज ورکوي قم باذن الله پاسه د الله په حکم وی خوره اخوا دې خوا شولا او د قبر نه سړی را اوته وار خطاو ویختې سپین شو او د یری نه چغه چې قیامت شو نو ته چې نه لا قیامت نه دی ویزه عیسی علیہ السلام یم پیغمبر یم دا زما معجزه ده دا الله په حکم باندې میرا پاسو لا قیامت نه دی وی پخوا ویخت نسپینېدل وی د ډیرو سختو تکلیفونو نه د ویخت نسپین شو د قیامت د یرینا خوفا من قیام الساعه نیم ویخت سپینو او عیسی علیہ السلام وته دا الله په نوم میرا پاسولې وی چې دنیا کې پاتې کېدل غواړي که زه آخرت ته وی په یو شرط واپس زما چې د ځنکدن سختۍ مې مخکې لیدلې چې بیا د ځنکدن سختۍ نی نو آخرت ته ځم د سکرات الموت نو دعا راته وکړه چې خدای مې سکرات الموت نه بچي وی دعا یې ورته وکړو بیا هغه واپس لاړه دې پاتې نشو او دا نور مړي جمدي پاتې شي بچیم شي وأحيي الموتى مړي جمدي کوم بإذن الله په حکم د الله باندې وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون زه خبر در کوم تاسو ته بما تأكلون چې تاسو څه خورئ چې څه خورئ نه ما ته پته تا کور څه خوړلی دي سبا له د لسیخي دي سبا به څه خورئ بیګارې څه خوړلی او سبا به څه خورئ دا راته الویم وأنبئكم زه خبر در کوم بما تاسو ته په هغه څه باندې تأکلون چې تاسو خورئ وما تدخرون او څه چې ذخیره کوئ ږدئ فی بیوتکم فکورن استاسو کې ما لیدلی نه دي خو زه درله خبر در کوم نو دا ما ته په وحی باندې معلومیږي وی خبر به ورکړه چې مخکې دې څه خوړلی دي بیا به څه خورې بما اکلا وما یاکلو بعدو مخکې دې څه خوړلی دي بله ورځ به څه خورې نو ماضي او مستقبل دواړه حال درته وایم ان فی ذلک لآیة بشک پا دی مذکور واقعاتو کے لآیة لکم ستاسو دا پارا نشانی دا قدرت دا اللہ دا ان کنتم مؤمنین کچر تاسو ایماندار یہ
ومصدقا لما بین یدیا مارا تک کرے تاسو تا مصدقا تصدیق کون کیم لما بین یدیا دا اغس چی زمانا مخکری من التورات دا توراتنا مانا مخی تورات راغلی دا غی دا تصدیق کوما دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تصدیق کون کیما وی دا موسیٰ علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام پر منش کے نور لسوا کال تیر شوی او پینزو او یا پی دا پاسا نور لسوا 1975 نور لسوا پینزو یا کالا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او دیل راغلی ما چی حلال کم تاسوتا بعض الذی بعض اغسیدنا حرم علیکم چی پتاسو باندے حرام شویو بعض سیزنا دا بنی اسرائیلو دا یہودو دا سرکشے پا وجہ اللہ پاغی باندے حرام کریو نو عیسیٰ علیہ السلام داغی ناسخ شو اغا حکمی والا منسوخ کو شریعت دا عیسیٰ علیہ السلام ناسخ شو دا پار دا شریعت دا موسیٰ علیہ السلام وَجِئِتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ مارا تکڑی دی تاسو تا پیو علامی و پا نشانے باندے ستاسو دا رب دا طرفنا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ پس او یری گئے دا اللہ نا وَأَطِيعُونَ او زما تابداریو کے زدت دا توحید مسئلہ مخ کے کوما یو اللہ در یادو من یو اللہ امنے وَأَطِيعُونَ زما تابداریو کے پمنلو دا یو اللہ کے پتعات دا یو اللہ کے ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ زمام رب دے استاسم رب دے فاعبدوه نو عبادت و بندگیو کے دا دغ اللہ هذا صراط مستقیم هذا دا زچ دا تکمی خبر امر کوما صراط مستقیم دا نیغ لار دا ویدے خلق دا عیسیٰ علیہ السلام تکذیب کو ویتا دروغ جنے ایمان پیرا نوڑو عیسیٰ علیہ السلام پوئشو دا خلق پما ایمان نروڑی ما سر تعاون امداد نہ کی بلکہ الٹا زما دا وجل کوشش کی نو کم چے دا عیسیٰ علیہ السلام مرگریو ایمان پہ روڑیو نہ اغیت عیسیٰ علیہ السلام بطور مشورہ فرمائی ما سر دا اللہ پا دین کے سوک امداد کی فلما احس عیسیٰ منہم الکفر ہر کلچ محسوس کا عیسیٰ علیہ السلام پویشو عیسیٰ علیہ السلام دا دوینا پا کفر باندے احس عیسیٰ منہم علم عیسیٰ منہم جدوی کفر کی اور زمان قتل ارادہ کی قال من انصاری الاللہ وی فرمائل من انصاری سوک دی زمان سر امداد کون کی الاللہ پدا سے حال کی چیزت لن کے ما اللہ طرف تا ذاہبا الاللہ من انصاری الاللہ سوک دی زمان مددگار تعاون کون کے الاللہ چیزت لن کے ما اللہ طرف تا سوکشتا چاگا زمان دا دی دین تعاون کی قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریون دا عیسیٰ علیہ السلام خالص مرگریو حواری وی دا دو بیانو دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگری دو بیانو دی با جامعی وینزلی وی عیسیٰ علیہ السلام و تیج جامعی وینزل سکے راشا چی دا زرونو وینزلو چلتاو خیمہ
زړونه صفا کیږي. وی بس هغوی رالل او عیسی علیہ السلام باندې ایمان هم راوړه او زړونه د هغوی هم صفا شو او داسې ټریننګ یې ورکړه چې هغوی هم بیا د خلکو زړونه صفا کولی شو. بیا د دغې خلکو لقب جوړ شو حواري. قال الحواریون خالص دوستانو د عیسی علیہ السلام ویل نحن انصار الله منگ انصار دا اللہ یو منگ اعوان تعاون کون کی دا دین دا اللہ یو. وی دا دولس کسانو دا عیسی علیہ السلام دا علوم بنی مرگری دولس کسانو. وی آمنا من تصدیق کردی ایمان امروڑے دے باللہ پیوالی دا اللہ واشہد بے انا مسلمون تگوا اسا اے عیسیٰ علیہ السلام تگوا شب انا مسلمون بے شک منگ مسلمانانیو منگ دا اللہ تابداریو. ربنا آمنا بما انزلتا اے رب زمان منگ ایمان روڑے دے بما پا اغسبان دے انزلتا چتا نازل کرد منگتا انجیل واتبعنا الرسول من تابداری کردا دا رسول چی عیسیٰ علیہ السلام دے فاکتبنا مع الشاہدین پس منگا اولی کا دا شہادت کو ان کو سرا شہادت کو ان کے ستا پا وحدانیت باندے ستا دا رسول شہادت کو ان کیو. ومکروا ومکر اللہ ومکروا دوی خفیہ تدبیر اوک مکر ستوئی خفیہ تدبیر کول. نو دا نیک کار دا پارا چی خفیہ تدبیر اوکے نو نیک دے خکار دے او دا بد کار دا پارا چی تدبیر کے نو دا بد دے. پاربے کے مکر خ او بد دوارو تاوئی. دا خکار دا پارا خفیہ تدبیر خدے دا بد کار دا پارا خفیہ تدبیر خندے. او پا اردو پختو فارسے کے مکر دوکی تاوئی. نو دا عربے مکر او دا اردو پختو فارسی مکر کے فرق دے. ومکروا ومکر اللہ ومکروا دے خلق خفیہ تدبیرو کدے یہودیانو دا عیسیٰ علیہ السلام تا تکلیف رسولو. ومکر اللہ اللہ خفیہ تدبیر دا بچاوی دا دا اکو. واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر کا ان کے دے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجعائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ. عیسیٰ علیہ السلام خلاف تدبیر دو کچھ داغ زمانے کم ظالم بادشاہ داغ غوگونے ڈکل چی دا سڑے راغلے دو خلق بی دی نکی ویاغوے چی گرفتارے کے او دا سے صدا والا ورکے چی راتلون کے قومونتنا عبرت او نصیحت واخلی. نخپل لخکرے و پسیو لے گو دا یہود لخکر لاڑو عیسیٰ علیہ السلام مراوی نیو یو کمرہ کے بند کو. عیسیٰ علیہ السلام دا ذلدا سے غمجن غند شو. الہ العالمین دا پلیتان خلق برازیو دی بزما مرے تلا سچی ما با ویٹا کئی ما با وجنی دا خو نجس خلق دی پلیت تی دا دوی دا لا سنو با مال رازی. خدای ازو خستا دین رسوم دے خلقو تا وی اللہ تسلی ورک خفکے گا ما دا پلیت و نجس لا سنتا تا قریبم نشیرات لے یو قسم ستا خوالا نشیرات لے وجل دی نشی ذکر وجل دا پارا مانے تا مقرر کرے دا زبر پخپلا باندې بیا روح قبض کوما او دی دا اسم نشی ویلی.
انی متوفی کا زتا وفات کو ان کے ماں اذ قال اللہ اغا وقیات کا چھ اللہ پاک او فرمائل یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا بے شک ز پورا پورا سر دا روح او دا بدن نتا قبض کوما متوفی کا سر دا روح او دا بدن لے قبض کوما فی الحال سر دا روح او دا بدن لے پورتا خیجوم دوی دی پسولے خیجی نو زد اسمان تا خیجوم دا یہودیان تا تڑی او بیا پسولے دی خیجی نو سولے تا نزد اسمان تا خیجوم او زبر پخپل وقت وفات کو ان کے انی متوفی کا دوی دی وفات کو ان کی ندی او زبر پخپل وقت وفات کو ما او دے وقت کے پورا پورا سرد روح او دا بدن دے قبض کو ما ورافعک الیہ فی الحال دے ززان تا پورتا خیجوم اسمان تا ومطہرکا زتا پاک ان کی یما من الذین دا اغی خلقنا کفرو چی کفر کرے وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا گرزون کی مزو دا اغی خلقو چستا تابداری کئی فوق الذین پورتا دا اغی خلقنا کفرو چی کفر کرے الى یوم القیامة تر قیامت پورے ثم الی مرجعکم بیاما ترات للستاسو دا طول دی فاحکم بینکم زب فیصلو کما ستاسو ترمنزا فیما پا اغسکی کنتم فیہ تختلفون چتاسو پا اغی کے اختلاف کون کیے عیسیٰ علیہ السلام سرا اللہ وعدی کی تسلی ورکی ویدوی وجل نشی عیسیانو پیو کمرہ کے عیسیٰ علیہ السلام بن کر اور دیر خلق را جمع کرد دا دے طولو مخ کے اصبا و عیسیٰ علیہ السلام دا کمرے نا رو باسو اور دا پانسے دا پارے والا صلیب شکل جوڑ کری دی لرگی جوڑ کری دی ادرو لی دی وی دے کے بے ازوڑندو نو دے عیسیٰ دے یہودیانو خپلی او سڑیو لے گا ورشد کمرے ور لرکا دنن عیسیٰ علیہ السلام دے اگر رو باسا تیرو باسا چی اسے ازوڑن کو ناغا سڑے ورغے و دا کمرے ورے کلو کو گرچا پیرو کا تو عیسیٰ علیہ السلام پاکے نو آتے ندش پہ جبرائیل علیہ السلام راغے اوزان سرے اسمان توخے جو کمرہ خالی وا ور جرندارے پا کم وطلے رے بس اللہ پوئی گی اللہ استرے انسانان پی نری پوئی شوی اسڑے چھ گرچا پیرو کا تو کمرہ کیوں گرزے دا نو بار روت یا لکوی دے کمرہ کی خو عیسیٰ نشتا رے آخو پاکی نشتا وی دق وقت کے دا دق یہودی شکل بالکل دا عیسیٰ علیہ السلام پشانت شو مخنمون بالکل دا عیسیٰ علیہ السلام دا خلق ورطرانی وی مکارا پخپل یوتوی چی غنشتا جوڑ راوینی وا دو کبازا تا یہ کنا نو بس راوینی وا ویٹا کو زولندے کا مڑے کا بیاوی چی اگر من کم سڑے کمرے تو لگا غا سشو چی عیسیٰ علیہ السلام پسے اسڑیم لے اسشو اس اگا غیب دی نشترے چی رسولین را کس کو پانچی کو راکتے کو وی مخ خود عیسیٰ علیہ السلام پشن خدا اخپی خود زمانگ دا غی مرگری دی نور لا سن اخپی زمانگ دا مرگری دی مخ دا عیسیٰ علیہ السلام پشانتے دی نو کدا عیسیٰ علیہ السلامی نو زمانگ مرگری سشو او کدا زمانگ مرگری نو عیسیٰ علیہ السلام سشو دق دے کے دوی شک کے پریوتل یہ بس چاہتا غگ مکہ خدا وائے چی عیسیٰ علیہ السلام ہم پانچی کو نور اخپل مرگرے پانچی کڑی رے عیسیٰ علیہ السلام جمدے اسمان تتلے رے اللہ فرمائی وما قتلوه یقینا دوی عیسیٰ علیہ السلام وجلن رے بر رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ پاک اغزان تپور تخیجول رے وما قتلوه یقینا وما قتلوه وما صلبوه نے قتل کری دے و نے پسلیب خیجے والے دے ولیکن شبہا لہم پدوی کہ اسے شبہ پر آگلے دے کہ دام خپل مرگلے مڑکو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم مڑکو
د خپل او د پردي فرق نه لري کړی عیسی علیہ السلام لا نو عیسی علیہ السلام لا الله مخک تسلی ورکوي ورافعک الیا زتا پورته خېجون کې مزان طرف تا رومبنه وعده دارا چې د یهودو د لاس مرګ د مقرر نه دی د دوی په لاس بمرې نه تبعی ته ور باندې چې ستا د مرګ د پاره کومه نیټه مقرر ده هغه د قیامت نه مخکې ده حق نیټه باندې ځمکې ته چې راکوشي بیا به وفات کېږي اوس نه وفات کېږي ښه مطمئن شه دویمه وعده فی الحال عالم بالا طرف ته زه تا خېجومه رافعک الیا اور سورۃ النساء کے فرمائی وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ یہودیان یقینا وجل نرے بلکہ اللہ پورتا زان تخیجو لرے درے موادا دا دشمنانو دا تہمتون نبت پاکی ومطہرک من الذین کفروا زتا پاکون کیم دا اغی خلقو نا چکم کافران دی دا یہود و غلط الزامات بمدر لصفا کما کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار سنگ پیدا دی نو قرآن و حدیث دا غی صفائی اکللا وی عیسیٰ علیہ السلام یوازی دا مور پیدا دی دا پلار ندی نو آدم علیہ السلام خون نا مور شتا و نا پلار شتا بیاغتا بسوے سلورم وعدہ وجائل الذین اتبعوکا زگرزون کی مطالر آغی خلق لرا چستا تابداری کئی کم چستا تابدار دی چاگا مسلمانان دی دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دی یا پا اغی وقت دا عیسیٰ علیہ السلام منون کے خلقو پا حق چی عیسیٰ علیہ السلام باندی عقیدہ وا بس اغا با پورتوی دا تصلی اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام لورک للی او بیا د دوینا پورته خېجو لري د مسلمانانو عقیده دارا چې عیسی علیہ السلام جم دی وفات شوی نه دی کم خلق چې د عیسی علیہ السلام د وفات خبرې کوي دا مسلمانان نه دي که د هر زمانه خلق وي د هر علاقې خلق وي چې وی عیسی علیہ السلام وفات ته دا مسلمانان نه دي اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا اغا وخیات کچی اللہ پاک او فرمائل اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا بے شک ز وفات کون کی امتال را پخپل نیتا بانے او دے وقت کی پورا سرد روح او دا بدن قبض کون کی امتال را ورافعک الیا پورتا کون کی امتال را الی اخپل دان طرف تا اسمان تا دخیجهم ومطاہرک من الذین کفروا از پاکون کے امتال رد اغی خلقو لچی کفر کردی وجائل الذین زگرزون کے مد اغی خلقو اتبعو کچستا تابداری کردا فوق الذین کفرو پورتا دا اغی خلقو لچی کفر کردی الى یوم القیامة دا قیامت دروزی پوری ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تستاسرات للی فاحکم بینکم فیصل با اکما فما بین ستاسو کی فیما پا اغسکی کنتم فیہ تختلفون کہ پاگے کے تاسو اختلاف کون کیے فاما الذین کفروا پس ہر چی اغا خلق دی چی کفر کرے فاعذبهم عذابا شدیدا نو اغویل بعذاب ورکم سخت فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت دوارو کی وما لهم من ناصرین نبید اغویل پارسوک مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هَرْچِ أَغَ خَلَقْ دِچ ایمان روڑے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمَلِ دَنِيكَ اکڑے وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پورا بورکم اغیل اللہ بورک اغیل پورا بدلے واللہ لا يحب الظالمین اللہ پاک محبت نکی دا ظالمان سرا ذالک نتلوه علیک من الآیات دا مذکور مضمون نتلوه علیکا منگیلو پتابان من الآیات دا آیاتنا والذکر الحکیم
او دا محکم ذکر او تحقیقی بیاننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.